فروری 14 د فروری ویلنټاین ډے چې ورته وي دا شقانو ورځ دا زما ستا په دې ملک رو رو رایج کی دا د بې حیایۍ ورځ که نن یو څوک لګېږي او د بل چا لور ته ګل ورکوي یا کارډ ورکوي یا د عشق اظهار ورته کوي دا ډېره د بربادۍ خبره ده دا ډېره د کمزورۍ خبره ده او دا ډېره د بې ایمانۍ خبره ده او دا ډېره د بېغیرتۍ خبره ده او حدیث کې راځي حیا او ایمان دا دوه داسې اشیا دي چې یو بل سره پیوستې ملګري دي لکه انسان چې ګرځي روح سره ګرځي چې روح ته لاړ شي بیا دا انسان نه پاتې کېږي دا بیا مړی وي خلکه بیا په دنیا کې دا وخت نه تېرېږي دا بیا د خاورو لاندې نو دغه شان یو سړی دی چا کې ایمان او حیا وي نو دا مسلمان دی او که حیا ترې نه ووتله نو د ده نه ایمان ووت د ټولو نه اهمه خبره په دې کې دا یو حرام کار دی پردو جینکو سره ګپ لګول هغې سره کېناستل هغې ته اظهار د محبت کول او بیا یو هلک یو لس او شل جینکو سره تعلق ساتي دا کومه مسلماني ده دا د حیا خلاف عمل دی بل دا د کافرانو سره مشابهت فتنو دور دی او یو سوچ خپل کور ته وکړي خپل بچي ته او خپل لور ته خپلې خور ته چې د کور نه وځي سکول ته ځي یا مدرسې ته ځي یا بازار ته ځي لږ تپوس ته یې وکړه چې په کوم لباس کې ته ځي لږ ورته وګوره چې په کوم لباس کې ته ځي په خپل ځان باندې رحم وکړه ډېر د فتنو دور دی دغې وجې نه علما فرمایي خپلو نابالغو لورګانو ته داسې جامې مه پرېږدئ چې هغې کې د ده لاس ښکاري یا د ده سینې ښکاري یا یې خپې ښکاري یا ولې د دغې وخت نه د دې تربیت کېږي د دغې وخت نه د دې ذهن سازي کېږي دا چې اوس داسې کوي دغه شان به دا یي مخې ته نو چې مدرسې ته ځي لږ یې وګوره چې دا کوم لباس کې ځي سکول ته ځي یا ډاکټره ده اسپتال ته ځي یا ټیچره ده سکول کالج یونیورسټي دی لږ یې وګوره چې په کوم لباس ډېر د فتنو دور دی ډېر د فتنو دور دی او بل اهمه خبره په دې کې دا ده چې الله ته ډېر ژړا کوئ الله ته ډېر فریاد کوئ چې الله عزت مې وساتي زما او ستا حفاظت چې په دې وخت کې کېږي یقین وکړه یو د الله په فضل به کېږي او د الله فضل په دې وخت کې دعا ده د سوشل میډیا دور دی یقین وکړه ډېر حیادار خلک بې حیا شول ډېر عزتدار بې عزته شول ډېر غیرتي بې غیرته ښکاره شول لہذا خپل کور کې سوچ وکړي هر څوک چې خپل کور برابر کړي هر څه برابرېږي خپلې لور ته خپل بچو ته موبایل لاس کې مه ورکوئ هغه پوهې که هغه قانع که چې دا زهر دی ستا دپاره دا ستا دپاره قاتل دی دا ستا دپاره بېایماني او بېحیایي ده ویلنټاین ډے او دغه 14 فروری دغه عاشقانو ورځ الله تعالی دې زموږ او ستاسو د تور سرو حفاظت وکړي هر لمونځ کې یو څو منټه دې دپاره ورکوئ چې الله زما بچی نیک جوړ کړي چې زما د بچي د وجې نه د چا لور خور سپکه نه شي او زما خور او لور بل څوک سپکه نه کړي الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي او الله دې په ټولو باندې د حیا څادر الله تعالی راوړي